سلام علیکم جواب نه راکړي څوک مهرباني نه مو دا اورېدلی پرچینار څه تعلق لرم 12 امامه یې الحمدلله ښه وایه مهرباني وکړه په دې کتابونو کې د علي رضی الله توحید قاري صاحب خبره وه ته څومره راسې نه شروع یې ته دلته دلیل راوړې شیعهګانو پر ته سر راوړې ته کوم شیعه خپل دین ته واړولو سونی دی کو د زړه سره کې درته وښیم په خدای قسم سترګې به مو تورې سي کې درته وښیم والله څومره ته شروع یې ته دا دلیلونه راوړې تا کوم شیعه دلته دین ته یولو څه شیعه دي سونی دی والله صاحب لایف ته نه زتا ته معلومي کی په باړه چینار کې کې زه اوس درته وښیم سترګې به مو تورې سي الحمدلله او بل د ما هدف دا نه ده چې تاسو د اسلام مبارک صرف اور 15 ډایمنډو د پاره نه سیدا تاغه خپل خلک دوکا کې دالته کې غلط غراوړي وتم صبر یو خبر زه د خپل مسلمانانو د پوهاوی د پاره سیدتا په دیش کمپنی او دیتا په دی شرکت باندې او د دې اپډیټ والا کمپنی زه د خلک خبر کړم د خپل مسلمانان خبر کړم دا چې د تاسې خلق اسلام مبارک دین ته راځي د اهل بیت حقیقي دین او عقیدې ته راځي دا بېشماره دی د خدای په فضل سره الله چې چاته هدایت کړی وي هغه به راځي چې الله چاته هدایت نه وي کړی داسې ډېر هندوان ګرځي ډېر سیکان ګرځي ته خو اونلی ټارګېټ شیعه او کې ما کوه که نه تارې مسلې کې شیعه ټارګېټ کوي دوی ته دین ښیې خپل وښیه تا دې غوټ هغه پرچینار اوسه کې هغه کو صحیح ده په دې باړه چینار کې ولی تاسو د رسول الله د صحابه د عمر رضی الله عنه مجسمه ولی جوړوي چې به په ډبرو باندې ولي ولی دا څوک یو تا عمر اندغه خبرو د پاره څو کسان د 1300 دغه خبرو د پاره ته د دوی خبرې وکي هغه درته ګلونه راوړي بس خاميره انا ما دا پښتنه وکړه چې تاسو کوم شي ته خپل دین ته واړول چې تاسو کوي بس سره ورسو فساد صبر عمر رضی الله عنه دې تا څه شي د زړه سره چې تاسو دلته غته نه یم غلط چې تاسو کینه نه ما دومره عمر دې تاسو کینه ته سیدا تراشه اول تاسو دومره مډیټران دي تاسو کسان کته کول داس فائدہ وارو وخونیسه دا نور خبرې دي څنګه زده کړې دي چې د دین پښتنه درنه وکړم د ما عمر دومره نه ده ته دې ته ماشوم یې چوشک دی خلو کې ده چوشک خوري ما دومره عمر زه 18 سال یم اوس 18 سال خو صرف استاد ماشوم یې پیدا مننه کله شروع تا یو کس ما نه ولې چې موږ یا تاسو دین ته دې الله باندې فامیلونه راغلي دي خدای په فضل سره فامیلونه راغلي دي خدای په فضل سره غوږ سدي ما ته خبره پرېږده ته وایې چې زه به دغه وکړم هغه به وکړم دا عمر رضی الله عنه دی علي رضی الله عنه څه شی و دا پیژنې نه پیژنم یو عمر رضی الله عنه سي دی علي رضی الله عنه زوم خپل لوري په نکاح ورکړی و او بل زوی و او تاسو شپه ورځ په هغه باندې لعنت وایاست ولی صاحب زه وا خبره تاخيري کوم بیا کېږم ما در نه خپلم خبره داسې ده که نه صرف اور صرف دینه نفرت پیدا کیږي ما د تویل چې نه زمو شیا د ستا دین ته درځي او نو تاسو مونږ ته راځي او ته یو ته نه پورې وکسه کنه کله نه قسم ته ناس دی کنه ما نه دی کتلی چې تاسو مو شیاګان د تاسو دین ته لاړ وي بس صرف فساد ورنه جوړیږي دا خبره ده یو و تاسو شپږ مډیټران نه دي دینه مخ یو کاس نه ولې مخ کته خو خپل نه کته صبر وکړه ما سره څنګه ناز دي ستا کسانو چاو ته کې کوله غول کته صبر وکړه کمیوز درته او خودل چې فامیلونه دی الله دین ته راغلي دي بیا به ته دغه باطل مذهب پرېږدي د اهل بیت د امام علي علیه السلام حقیقي دین ته به راځي که نه راځي هغه ډاکټر صاحب ویډیو له چا سره چې له ټول کور فامیل سره اسلام قبول کړی د اسلام مبارک دین ته راغلی دا ورښکاره کړي
چا سره د شک نشته دي هغسې کسان دي چې هغه ستا دین نه راغلي دوباره لاړ دي داسې کسان کیدای شي نه اوس بیا ته واورې چې هغه څه درته وایي عمر جان مهرباني وکړئ دا به زه یو داسې کسانو تاسو کسانو کې به درته زه کښېنوم اول به د دوی والا ورته راولم راول د ده زړه مطمئن سي بس کریم ما سره دومره ټیم نشته کنه ما درته ویله چې ته اونلی راشه بس نه دا ټوله مدیتران چې ستا څه مدیتران کس کټه کې یا میوټ کو ولګوي دی بل ځواب نه اوري بیا راشه زمونږ کفر کې د شیطوب تیر دی زه الله نه مپی غواړم زه کوشش کوم ټول خاندان راولم اسلام ته سني مذهب باندې قایل کوم او تا ته به ولایم تا راټ اسلام په کوبلم خبره د سینه خبره ده په محمد رسول الله نه مو څخه په نعره تکبیر اشیا فریابسیا محمد رسول الله نه مو خدا خو په خلی تاسو ته محمد رسول الله مو کی سوالونه دي دنیان تاسو بسنی دي دا شی بیا مو بوسوي اوس خو د کفر فتوا څه د مود ته یای څه نشي لګوي محمد رسول الله منوي نه منو دي شی او په عقیده کې په دې څه خو پوي وای نو دوی نه تانګیو ایمو څه کوم د پندیتیان دي تاسو او ته پندیتیان ته مولای سره همکاري سره د څه کله د مو حدیث د امام علي عليه السلام دی امام علي عليه السلام او د حسن عليه السلام دی ما شاء الله دي تا فاميل تو دي تا قريبان دوستانو ټول ته رب العالمین جل وعلا بدي عقيده وباك عقيده بني استقامه سنبا لا صور في نبا الله لا صور في نبا قران لا صور في نبا بس كون سوي خني عمر جان اوازي بزورك سبا به زه براډ کولاو کما دلته به وایي زما خپل کس به وي هغه به وایي چې زه سني یم ما شیعه او دین قبول کو بس ته ما سره مني زموږ په مذهب کې دوکه نشته د خدای په فضل سره یا خو ستا فکر دی که نه الحمدلله ګوره موږ دې دروغو ته ضرورت نه لرو خدای دې په ټول عمر تاسې اسلام ته رانولي د موږ اسلام ضرورت درته نه لري دا تا غوندې انسان ته د ما قرآن ضرورت درته نه لري د تا غوندې انسان ته د ما پیغمبر ضرورت نه لري د تا غوندې انسان ته 15 میاشتې مخکې تا ته څو کسان کېنستو 400 کسان کېنستو 15 میاشتې مخکې تا ته 400 کسان سو صرف اور صرف فساد دپاره دغو خبرو دپاره نن تا براډ چېرته ورسېدو 1300 ته داسې فساد چې جوړوي که نه دا خو سبا زه کولو کوم داسې فساد چې زه جوړوم خبرې کوم که نه ماله به 15 میاشتې دا اوس راغلی دی تا دا کتاب کې چې کوم فساد مو کړی ده کوم فساد مو کړی امام علي رضی الله ته متناول تجارت دلته شروع ده بس ستا په کار چلیږي پوه شوې ستا خونې خرچاونې چلیږي ډایمنډ یې درته خلک راولي ښه خبره دی کوه فسادونه خوب درځي د شپې که نه درځي خوب درځي که نه درځي الحمدلله خوب راځي نو دغه د ګلان سي دلته راځي یا دغه زمریان سي پرون هغه پټرول جان راغلی او دا خوب درځي تاسو ته که نه درځي بس ښه خبره دی ستا کارونه چلیږي کوم خل درته راولي ډایمنډ یې بس تا کارونه چلیږي نوره الحمدلله شیعه دا خو ته ته یې که نه ودې الله بنده ښه ما مخکې تا ته ویل دغه بېځایه ناسې نن د خلاص کوي تا غونته څو کسان کیني داسې خبرې کوي شیعه یې واکې دا دی که واګسه د ما په ګلانو خبر یې د ما په ګلانو خبر یې او د ما په ګلانو پوهېږې او زه درته وایم چې عمر رضی الله عنه دې تا څه شي د په دې نه پوهېږې وایي زه ماشوم یم که عمره یم که سته داسې ټیک وی تاسې خپل اهل سنت دنیا راوختو تاسې یې هغه وکړه چې ته ټیک وی شیعه او علما خو تا سره خوله نه نجسه کوي چې تا ته راشي تا سره هلته کښېني هغه ته معلوم دی چې یو پسندګر کس دی هغه تاسو خوله نه مبارک دی ورته دا سړی نن نجس شو ځکه د دوی اغاګان خوله نه غواړي چې نجسه کړي زه نجسه الله قاری صاحب در سره خبرې کوم خو د لایف ما ته کته مه کوئ 900 کسان دي
زه درته قانع بخش جواب درکوم خو تاسو ماته کته کوئ پوهېږي حق ما سره ده لیکن کته کوي ماته د لایف خبرې ته غوږ نیسه یوه خبره کوه بیا دې نه کته کوي یوه خبره په دې قرآن عظیم شان ایمان لري او که د امام علي علیه السلام په قرآن ایمان لري سوال په دواړو کې یعنی دوه قرآن دي یعنی دوه قرآن دي ته وایي په امام علي کې ایمان لري که په قرآن کې ایمان لري ما درته ومې ویل چې ما په دواړو کې ایمان لرم علي برحق ده حق مع علي دا مینه ده درته ویلي علي رضی الله عنه چې کوم قرآن را یو ځای کړی دی د تا کتاب وایي په هغه قرآن ایمان لري که په دغه قرآن چې ابوبکر او عمر او عثمان را یو ځای کړی ده کوم یو قرآن یو ځای کړی ده استغفر الله ښه راس استغفر الله دې دا اوس در وښیه ما تاسو په دې خبرونو کې په ځوانانو زړه کې دښمني اچوي په سني او شیعګانو باندې ټول یو اسلام ده یا یو خبر رسته کو بیا وګوره خبرې ته غوږ نسته خبرې کېږو دا خبرې رسته که تقریر مه کوه دوستان د سکرین د سر ټکوي یاره دا لایف شیر کوئ که نور په واسه نه کېږي دا لایف شیر کوي د ما بل اکاونټ نسه زه به اوس مجبور یم علي زید صاحب دا مكتبة الشيعة الكافي شيخ كليني أول جلد 228 صفحة لك درس حوالة وقسة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب څوک سوای دا دعوه په خلقو کې وکړي سوای قرآن موږ را یو ځای کړی ټول دا وای دروغجن ده او علي ابن ابي طالب او امامانو دا قرآن را یو ځای کړی ده دی علي رضی الله عنه قرآن کریم وګسه دا دی بل لوی محدث ده انوار النعمانيه سيد نعمة الله جزائري دومجل 240 صفحة الخامس ورستوايس دا قرآن عظيم الشان لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين يو كان دا لكلي مگر أمير المؤمنين ولكل بياي سحلوي روايتنا بياي صحابه تراولل فقال لهم ورتوي ويل هذا كتاب الله دادي الله القرآن دا كما أنزل لك سنجس نازل سوي فقال له عمر ظنه ورتويل لا حاجة بنا إليك إلى قرآنك مقتاتا ودتا قرآن تزرورتنا لرو لا مقصر القرآن دا عثمان رضنه لكالي دا فقال لهم علي عليه السلام علي عليه السلام ورتويل لم تروه بعد هذا اليوم دا قرآن بلنن بعد ونقوري ولا يراه أحد حتى يظهر الولد المهدي أو هتشك بي ونقوري يوازي بمهدي وقوري توسكم قرآن مني دغا قرآن سي إمام علي رضي الله عنه پتكاري دا أو إمام مهدي تيور كاري دا أو كدغا قرآن سي أبو بكر وعمر وعثمان را يوزي كاري أو لموسر تبنن زماني پلاس كده وپروت یو ملید ورور یو ملید تاسو نه ټول وبخې ما پښتو ډېر لیک پوهېږم خو پښتو خبرې وکړم چې ټول 900 کسان پوه شي او زه پارسبان یم او دغه دې قاري صاحب محترم ستان یو ارزو لرم هیله لرم چې ماته د لایف کته مه کوئ چې تا ته قناعت درکوم چې زه اوس یو خبرې وکړم تا ما ته وایي جنریټر چالو شو دا چالو شو بیا داسې مه وایه قاري صاحب محترم دا د قاري اخلاق داسې نه ده دا باید تاسو د موږ خبره واورئ د موږ مشکله واورئ بیا هغه وخت خبرې وکړي صحیح ده قاري صاحب او دغه بل خبره ده قاري صاحب محترم حضرت علي علیه السلام
غیر تاسو خم ورته وایي په خم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب ته رسما لاس پورته کړ چې دا زما جان نشین ده. ولی عمر ته انتخاب نه کړه، ولی عثمان ته انتخاب نه کړه، ولی ابوبکر ته انتخاب نه کړه؟ دا ماته جواب راکړه. اپرونی خبره به زه ورته وکړم، وایي زه څه وایم او د ما دمبره څه وایي. امام علي رضی الله عنه وایي دا قرآن ما پټ کړل، تر مهدي پورې به دا قرآن څوک نه ګوري. ته په هغه قرآن ایمان لري کوم چې مهدي ته ورکړل سوی او علي رضی الله عنه پټ کړی، او که په دې قرآن ایمان لري. قاری صاحب تا خبره بل ځای مه وړه، تا زما جواب راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې جان نشین تعین کړه، ولې ابوبکر ته نه کړه؟ و دې زړه سره و قربان دي سم، ولې عمر ته نه کړه جان نشین؟ دا د تاسو سوال د علي فاز مولا علي څه شي څه شي څه شي قاری صاحب زه جواب یو خبر ورته وکړم. نه صبر، دا به خلکو ته وایي موږ ته وخت نه راکوي. زه اوس ورته وایم نن د مو موضوع د قرآن په تحریف باندې ده. علي رضی الله عنه قرآن لدی امتنا پټ کړی دی، تا محدث وایي دی، تا کتاب وایي، لویه مرجع دی دغه وایي. ته اوس په دغه قرآن ایمان لري کوم چې د اهل سنت والجماعت ده، او که په هغه خپل قرآن ایمان لري کوم چې علي رضی الله عنه پټ کړی دی، د دې جواب راکړه. بیا ته سوال وکړه، د ما د سوال جواب په سوال مه راکوه. تا سوال کړی په سترګو زه جواب درکوم. په کوم قرآن ایمان لري کوم چې امام علي لیکلی پټ کړی ده، او کوم چې صحابه و لیکلی ده او تر ننه پورې تر موږ پورې را رسولی ده؟ په کوم قرآن کریم ایمان لري؟ علي زید صاحب ما په هغه قرآن ایمان لرم چې په لیلة القدر الله عز وجل په لیلة القدر هذا کتاب چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیم کړه، قرآن عظیم شان، په هذا قرآن ایمان لرم چې ټول د نبوت د انسانیت د اسلامیت خبرې ده په هغه قرآن کې. دا د لیلة القدر په شپه باندې دغه قرآن را نازل سوی ده، که هغه د امام علي رضی الله عنه قرآن را نازل سوی چې پټ کړی ده؟ دز کوم یو قرآن پټ کړی ده؟ چا پټ کړی ده؟ د تا کې دا اوس مې کتاب دې څه شي درته ښکاره کړل؟ لړون خو به نه یې، په ته په سترګو ګورې، په سترګو ګورې. اوس ته په دې کتابونه چې عقیده او باور لري، ته په قرآن باور لري یا په کتابونه کې وایي؟ نابس د تا محدث دروغ وایي، وایي چې دروغ وایي، قرآن رښتیا وایي. ووایه قرآن رښتیا وایي که د تا محدث رښتیا وایي؟ اوس ته واچه قاری صاحب محترم، یو ملت ته په قرآن اعتبار باور لري یا په کتابونه کې؟ صحیح ده، ته په قرآن اعتبار لري باور لري یا په کتابونه کې؟ په قرآن. د تا کتاب دروغ وایي؟ ته چې په کتابونه باور نه لري په قرآن باور لري، بس ولې دغه کتابونه چې ښایي خلک ته او د ځوانانو زړه کې شیعه او سني ته دښمني اچوي؟ زموږ ستاسو کتابان هم غلطې ډېر ده. او انسانه د تا کتاب ده، د تا محدث ده، د تا علامه ده، د تا لویه مرجع ده. هغه وایي چې وایي علي رضی الله عنه قرآن پټ کړل. زه اوس د تا ومنم که د تا د کتاب او د محدث ومنم؟ ګوره زه چې د شیعهګانو لایفونه ملاګانو غټ غټ ملاګانو مفتیانو لار شمه، هغه همیشه د ستاسو کتاب داسې شیان وباسي. خو اوس ته په قرآن اعتبار لري یا په خپل کتاب یا په مونږ کتاب کې اعتبار لري باور لري؟ د ستاسو کتابونه هم داسې شیان ده، شیعهګان همیشه کلاو کوي دا غلطي ده، دا داسې ده. نر سره وښیه، دغسې نر سره وښیه، دا ګز دا میدان راځه پخې ولې پټ کړي؟ دراسو اعتراض وکړه چې قاری صاحب
دلته 900 کسان دي شاید یو سره باندې سوی ده ته ځان مشهوروي که څه غضب 900 کسان دي 900 کسان جواب راکړه جواب نه لري راولي شعر کې پیغمبر قاچاقبر کوئی احد نوم لري ټیک ټاک هغه ته لایف کې چې هغه تاسو ته خناعت نه کړه هغه تاسو لولي ملایانو شیا کړه قاچاقبر کوئی احد قمبر نوم لري چې تاسو کتاب ته وس وایې د تا د محدث دا خبره کړې ده چې علي رضی الله عنه قرآن پټ کړل دا یې رښتیا خبره کړې ده که دروغ خبره کړې ده دا خو مونږ تر اوسه په دې حدیث کې په دې احکام کې ما شی تر اوسه نه دی اورېدلی زه 25 کلن هلک یم تر اوسه خو ما شی نه لیدلی یم په دې خبرې دی اوس اول بار دې شته ما ته وایي بیا چوشک دې خوله کې ده چوشک دې خوله کې ده ماشوم ده لکه چې غالبا هو که نه یار علي زاهدي صاحب نه ښه اوس دې سوال وکړه راځه په خیر سوال دې څه شی ده راځه سوال مې قاري صاحب محترم زه په لانجه و زه په جنګ نه یم راغلی الحمدلله د ما ادب ډېر ده خو دغه دی قاري صاحب محترم زه ستا سوال کوم ته خبره بل ځای مه ویسه لطفا چې ځوانان ویښ شي او ما درته دې خبرې وکړه چې د عید خم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د حضرت علی علیه السلام لاس پورته کړه او خپل جانشین مقرره کړه ولې عمر ته نه کړه ولې ابوبکر ته نه کړه موږ به له تا سره ډېر بحث په دې خاطر نه کوو ځکه چې ته ماشوم یې او چوشک خورې دا خلقو نه شرم په کار داسې وایي قاري صاحب چوشک ماشوم دې راګیر کړی ده عید خم اول خو دې دا دروغ وویل عید خم نه ده هغه غدیر خم ده غدیر خم دغه د غدیر خم په اړه باندې یو روایت له خپلو کتابونو په صحیح سند راته وښیه مهرباني وکړه د خپل ټول مذهب نه دې راته وښیه ډز ګوري دومره ښه سړی ټوله موضوع مې خپله پرېښوده د ده سوال ته راغلم اهل سنت والجماعت یو تکبیر خو ووایسته یالا بندګانو نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد راویښ شئ یا زینب دلته د شرک اوازونه مه پورته کوه په خدای قسم ده ګوري دا د تکبیر اواز په مشرکینو دومره بد لګېږي الله قرآن کې وایي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ګوري څنګه دی الله نوم دی مسلمانانو واخیستل د زینب بلې خواته مزه موضوع ما خرابه غدیر خم باندې خبرې کوو سید غدیر خم مایک ما بندوه سیده غدیر خم دی غدیر خم په اړه باندې لخپل یو ملت هغه ورځ ما لایف راغلی هغه شپې تا د ام کلثوم سلام الله علیها ته خبرې وکړه تا ته پته و چې د خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم د طبقې زنانه چې دا ورته وایي ام کلثوم زینب بیبي فاطمه سلام الله علیها تا ورته وایي ام کلثوم علیه السلام آیا په ښځه موږ علیه السلام ویلی شو که سلام الله علیها ویلی شو دې ځای ته بیا به راشو غدیر خم بیرته غدي چالاقي به نه کوي تا اول سوال ته راغلی بچیانو تاسې زه دا دنیا در باندې راچرخومه داسې ګورې اوس مسلمانانو بیا کوم ځای ته وتښتېدل غدیر خم له ټول مذهب نه دی یو روایت په صحیح راته وښیه مهرباني وکړه هغه غدیر خم هغه ده هغه ورځ ده چې مونږ عید غدیر خم وایو یعنی خوشحالي ده عید ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسما د سیدنا علی لاس واغست چې دا دی شیر خدا دا دی حیدر کرار دا حسد الله الغالب دا د ما جانشین ده په دې خاطر د خدای باندې ګران ده دا د عرش عظیم خدای الله عز وجل ذوالفقار په علی ته ولېږل ولې په عمر ته نه لېږل ذوالفقار ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذوالفقار و
علي زاهد سے الله صلی الله علیه وسلم سره تور و علي زلفقار زاهد سے علي زاهد سے علي زاهد سے دا چیرې دا خبره دي تا په کتاب کې راغلي ده راته وښیه سیدي علي رضی الله عنه لاس یې پورته کړل او هغه یې خلیفه جانشین مقرر کړل راځه په خیر مهرباني تونه پته ده دغه لاس دغه ورځ چې پورته کړ د تاریخ لري وخت دومره معلومات نه دي په لیاس د خدای په لیاس د رسول دغه ځوانان دشمنی ما واچوه زاړه ما ګریه مه کوه زاړه ما په کوم کتاب کې راغلي مهرباني یعنی تاسو باور نه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علی لاس پورته کړ اول خلیفہ په اسلام مقرر کړ اولین پهلوان مقرر کړ باور ایمان نه لري انسان علي زاهدي سے ته انسان یې خبره پوهیږي ته چې دا خبره کوي د دې څه شي په اساس کوي له کوم کتاب نه کوي ته له کوم کتاب نه دا خبره کوي له کوم کتاب نه کوي له خېټې نه کوي مهرباني وکړه کتاب وښیه قاری صاحب محترم یا ملت د حضرت علی سے پیدایش په کوم ځای شوې ده په کوم ځای تولد شوې ده ولې تخت یو بل ځای ته ولې تخت یو بل ځای ته نه 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 ما کوز نه کړې ما ښکته نه کړې د 900 ډوزنه د 900 مسلمانانو په مخ کې ما کوز نه کړې ما ښکته نه کړې ما پلانۍ نه کړې او د غدیر خم خبره د راواخیستله اوس روایت نرسه د غدیر خم په اړه باندې کوم کتاب دا خبره کړې ده ځکه دی پوهیږي چې د ده په ټول مذهب کې د غدیر خم په اړه باندې یو روایت صحیح نسته دی ډارېږي نسي ویلی نسي مهرباني وکړه جواب ورکړه د غدیر خم قاری صاحب په کوم کتاب کې راځي نبی علیه السلام وویل چې علي د ما جانشین ده مهرباني وکړه او قاری صاحب ما ته د جواب مې ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عید غدیر خم په څه خاطر ده په ټول مسلم چې عید غدیر خم نه مني هغه بالکل مسلم نه ده بالکل انسان نه ده چې غدیر خم نه مني راوی خی زی اوس منامه در سره راوی خی په کوم کتاب کې راغلی راوی خی مهرباني وکړه مالکه خدا سي همیشه د کتاب خبرې کوي ته پوهیږي چې اوس موږ سره کتاب نشته خبره کوي ته کنه ما بل راغله دا علي صاحب راغله اسد علي صاحب كنتم فهذا علي مولا پیغمبر دې عزت چا مولا او دینه باز پیر بیا وای د زړه سر اسد علي صاحب ستړي من كنتم فهذا علي مولا من كنتم یعنی تاسو ټول دې ترجمه خلاصي من كنتم تاسو ټول يعني ابو بكر وعمر مرسل من كنتم ویلی ندی کنا ویلی ندی ډیری ویلی دي په کوم کتاب کې ویلی دي کوم کتاب کې ویلی دي چیرې دا ته کوم کتابونه دي کنه دا ټوله پیک دي اپانا شي سیده خو خپل کتابونه راته ودی زړه پیک ودی زړه ایمو دو سره کتابونه دي نه خدای سیده دا سعودیون والا دي جنریټر نیم چالو جنریټر اوس جنریټر یو خبر علي صاحب زه دا یو مولوی خندوي په خدای دام خبره ده سلی دی و خندونه علي صاحب اسد علي صاحب خا اوس کم علي مطلب نه پیږي شیر بهادر سیده علي مطلب شیر دی ایوه خبره ایوه ته شیر یې ماشاءالله زمری یې اوس به د ما د خبرو جواب هم راکوې د زمري غوندې کنه د ما کتابونه پیک دي کنه تا خپله خو دې ویل چې تا کتابونه پیک دي کنه د تا کتابونه خو پیک نه دي کنه نه لتا کتابونه دا من کنتم مولاه دا روایت راوخه مهرباني وکړه اوس سره کتاب نشته سبا زه ډېر څنګه راو صحیح دی سبا راځي زه خپلای راکې پروت یم علي رضی الله عنه شیر خداو علی کو خدا مت کو ہو علی خدا نہیں مگر علی کے خدا نور سے علی جدا نہیں شابس علي رضي الله عنه شيري خداو كان
شیر خدا خود و ها د فاطمه رضی الله عنها په کور صحابه و حمله کړې و اوسه پرې نو علي رضی الله عنه دغه شیر خدا ولې د خپلې ښځې دفاع نه سوی کولی ډانګه پرته دی دغه سعودیا کې علي رضی الله عنه ولې د خپلې ښځې دفاع نه سوی کولی د شیر خدا ولې د خپلې ښځې دفاع نه سوی کولی دی په خپل جی کی خبره دی صحیح دی ملا سے کوئی خبر زه په خیر زه الله دې مسلمان خو یې مړه کا پښې کنه خپل نامې ته پر یو پښې 2 روپیو لپاره ته خپل ایمان خراب کړه دنیا خراب کولای شي دنیا کې ته خبره وره صادق کې ترا یو پاسات جوړ کړی امیر صاحب زرته خبره کوم ته خپل افغان کې راشي وس غوږ د متعهد میدان نه د دلته شروع سولې چالو سولې وس غوږ اوس د ما ډز ته ګوره ښه زه یو بلغر نه ولم د ما ډز ته ګوره چې ډز در باندې کوم اوس غوږ مسلمانانو ټولو ته غوږ د ما داسې ډز وي ښه عليك الشيخ في هذه مريم عليك السر خوندور هيك باید شل زره سرور سو هذه مريم عليك السر مسلمانانو غوږ مسلمانانو ټول غوږ اوس غوږ دا د تا کتاب ده بحار الانوار علامه مجلسی فساد چا کړی ده مسلمانانو دې سړی ویل وای فساد جوړ کړی اوس غوږ بحار الانوار علامه مجلسی 25 جلد 380 صفحه ده مسلمانانو ټول غوږ دي الله خاطر وکړي شایم غوږ عام مسلمانانو عن ابي جعفر عليه السلام أبي جعفر عليه السلام ويل قال يا جابر ألك حمار يسير بك فيبلغ بك من المشرق إلى المغرب في يوم واحد دغ امام باقر عليه السلام ويدي سريت ورتويل سيدتا دي پارا آیا داسې خر ستاسې په هغه باندې زه سور سم تر مشرق او تر مغربه زه په یوه ورځ کې ورسېږم فقلت وای ما ورته ویل سي جعلت فداك يا أبا جعفر وأن لي هذا ما مور و پلار دی ترتا قربان وي ځان می دی ترتا قربان وي اي ابو جعفر دا به څنګه دی ما دی پاره دا خر وي فقال ابو جعفر و ابو جعفر عليه السلام ورته ذاك امير المؤمنين علي عليه السلام دا خر وي العياذ بالله ثم العياذ بالله و امير المؤمنين علي عليه السلام استغفر الله استغفر الله دلته وګوره يا جابر الك حمار دلته اخیر کې څورته وای ذاک امیر المؤمنین ای فسادګرو ای د اهل بیتو په نامو باندې تجارت کوونکو او توهین کوونکو او ای د اهل بیتو دښمنانو د دې جواب راکړو ستا ته وای خلاص کا مایک دی حسین صاحب اوس دې مایک خلاص کړه راځه په خیر دې جواب راکړه مهرباني مایک دی کولو حسین مایک دی خلاص کا حسین صاحب مایک دی خلاص کړه حسین صاحب مایک دی خلاص आवाज درتی مولا اوس ته आवाज راځي امیر سے حضرت دا خبره کوم چې د پورا دنیا کې یا پورا پاکستان کې افغانستان کې نور ملین شتا کا نشتا کا یو وخت پی دې جواب راک دې جواب حضرت دا تاسو کوم دا بس پرې دا ما خبره وره ته ما پیله دا خبره وره ته ما زه د خېټې خبرې نه اورم زه د زړه سره حسین صاحب د خېټې خبرې نه اورم د امام علي رضی الله عنه توهین د تاسو په کتابونو کې د ملایانو کړی دا د سړي زمن دي او کدی نه سړي زمن دي جواب راکړه ولی مو د اهل بیت توهین کړی دا ولی مو د علي رضی الله عنه توهین کړی دا ولی د دې جواب راکړه او ای ډزي بنولې پلانای ملک دا پرېږدا دلته د ما او د تا د اهل بیت توهین کړی دا ولی د دې جواب راکړه او ای ډزي بنولې پلانای ملک دا پرېږدا دلته د ما او د تا د اهل بیت توهین کړی دا ولی د دې جواب راکړه او ای ډزي بنولې پلانای ملک دا پرېږدا دلته د ما او د تا د اهل
بیتو خبره ده تاسې خپلو عوامو ته دوکه ورکوئ چې اهل سنت والجماعت اهل بیت نه مني پرون مې له یو اغا نه پوښتنه کړې مال ته 440,000 روایتونه لري د فاطمې رضی الله عنها یو روایت پکې نشته دا څنګه اهل بیت منل دي راسته د فاطمې له بچانو پوښتنه وکړه د فاطمة الزهراء سلام الله عليها ورضي الله عنها لبچانو نه پوښتنه وکړه چې په سلګونو روایتونه موږ د اهل بیت او د اهل بیت په خپلو کتابونو کې لرو ته په 4 معتبرو کتابونو کې د الی یوم القیامه درته چیلنج ده مړو زندو ټولو ته کافی دي تهذیب الاحکام دي الاستبصار دي من لا يحضر الفقيه په دې 4 اصول 4 معتبرو کتابونو کې یو روایت له فاطمه رضی الله عنها ولې نه لري ولی نه لري زه په دې یو کتاب کې 800 روایتونه لعلي رضی الله عنه نه لرم په دې یو کتاب کې 10 روایتونه لفاطمه رضی الله عنها نه لرم په دې یو کتاب کې 40 روایتونه لحسین علیه السلام نه لرم ته دې په ټول مذهب کې 10 روایتونه لامام حسین علیه السلام راته وخیه نعره تکبیر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد حسین صاحب د زړه سره میک ما بندوا خبره مالا پورا اورا پېښ وکړه زکه دې مایک مور بندوي دوستانو مایک مور اوایل ډزې بنولي اوایل نه ولا ما ته اصل خبره داري زته تا کومه خبره کوم طالب بس کو دې لباس طالبان مسلمانو جوړه خو نور ته هغه يهود یې ته د امریکای انجړ یې ته د اسرائیل انجړ یې زره تا کاسا خورم ته شیا سنی په سات جوړه ته مسلمان خپل کې څنګه دا خبره بانکا کاسا مخنه ته پښې د خپاوي وسی بندوم حسین جان وسی بندوم دا بیا کا تسکریب باندې دا خبره ما وورېدې چې شي باندې راغلي زبطانه اخستې جمع کوم صبر خو دا اختارونه الته په کور کې خځو ته ورکړي خو ما چې دا اوس سپیونه لکه دا اوس پیغه پیږي ته پیږي ما حسین اوس د نرګس تربیه ښکارا کوي اوس وښنو کنځلي خو بیا ورسته وکړه دا وښه څنګه پیږي ته څوک شي ته څوک نسی ته څوک نه څنګه وګنسی غاي نه سونري ته په مثال یې ورېګه سم خو تا ته دا خلق غوږ نیسي بیا در پسې خاندي وای دومره بې تربیې خلق دي دغه خلق وای د اهل بیت و دعوه کوي چې موږ اهل بیت منو کوم انسان ما په خاندي بشوګه انت اونې په وقت سره ما په خاندي کته په وقت کې وحسین ودي زړه دا ته ځکه دا سکرپټ باندې ځونه انسان بچا جوړګه سیده شه برابر شه د مسلمان خپل کې ما جنگوا دا ایوای انسان مسلمان مو نه دي جنګولي ودي الله بنده مسلمانان ورونه دي سره اما مجوسیان دي مسلمانان ورونه نسي کېدلای سیده ته وایي چې مسلمانان خپل منځ کې یوې خبرې ته خو مې پرېږده یوه خبره خو را سره واوره خو دونه ډېرې خبرې دي د روایت جواب دې نه راکوي امام علي رضی الله عنه ته مو ولې عام شی عوام اورېدل پرېږده اهل بیت پرېږده متعه کوي په کور کې څوک شته متعه ورسره وکړي یو دلته به یو ځوان در ولېږم هغه خو به کوې زه داسې تاسو خور صاحب زه متعه کوم تا خور شته زموږ په مذهب کې خو نسته ولې بده در باندې لګېږدي تا په مذهب کې خو متعه حلاله ده پرېږده د خور کوسته وغې د باوړه بچیه نه مو ورکش نه مکو عمر جان مکو ما بیچاره چې راغلل وایي زه دغسې وای دی الله بنده دا متعه خو دې تاسې په مذهب کې سته دا بده ولې در باندې لګېږي خور دوی خور دراوله تا کوسته خور وغې اله دا عام شی و دا نن ما ویل ما نه غیرتمند ولا يفتر هذه زوی دې مړ پوشي الاعراف ته ما کې اول آیات کې ایسه لیکلي دي سورة الاعراف اول آیات کې اول آیات خو الف لام میم صاد دي سورة الاعراف بس الف لام میم صاد معناه دا د سلاسونو جوړن پرېږدي لسونه جوړ کړي نه دی طالب ها آیات وایا آیات تلاوت وکړه آیات تلاوت ته موږ څنګه تاسو ته ما خامخ وکړو نه دي دزده تاسو معنا دا چې لسونه تړلا ثواب دی او لسونه ټکلا ګناه دی کنه خاطیده راځه قران کریم ته بیان را دی خواته شو د قران کریم تفسیر امام علي رضی الله عنه کړی کې نه د کړی
بالکل کړی دی. امام علي رضی الله عنه په لمانځه کې لاسونه پرې ښودل او کې په سینه باندې تړل. اخلاق نه دا مته علم نشته چې کله کته خدا دې ته قرآن مجید کې مو قرآن مجید نه عمل کوو. صبر ویږي چې ډز را روان ده ځکه زر چالو سي. صبر یو علي رضی الله عنه المنز کول کې نه کول. ویلې نه کول. علي رضی الله عنه په لمانځه کې لاسونه تړل کې پرې ښودل. چیرې کوم کتاب کې وای راځه پکې خپل مذهب تاسو متصابق کتاب تاسو کوم کتاب کې لیکلي دي تاسو تصابق زه خو دې زبې په بخاري کې درته ثابت کړم. نه بخاري کې کوم د مو بخاري نه موږ قرآن مجید کې ثابت کړو موږ قرآن مجید نه بخاري مو نه مانو بخاري مو بیان دوی نه بخاري څو ته خو نه مانی زه خو کوم المنز کوم د مال منز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي کنه یو دقیقه اوس ګوره دې زړه سره دا بخاري ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم المنز دي علي رضی الله عنه المنز ته ضرورت نه لرم. زدي عمر صبر په صبر پوهیږي او انساني شکر. زدي علي رضی الله عنه المنز ته ضرورت نه لرم ځکه ماته المنز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی ده. لاستنجان واخه تر السلام علیکم او داس المونز قرات التحیات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې یو کتاب کې دا ټول درته خیم اوس یاو تو خو امام علي رضی الله عنه منی زبد مالک کتابونو د امام علي رضی الله عنه المنظم درته واخیم سینه علي رضی الله عنه لاسونه تړل په سینه باندې لاسونه یې نه جوړل یو در وسل خپلو کتابونو نه ته وسل خپلو کتابونو نه دی علي رضی الله عنه المنز ثابت کته پوهیږي چې ته دی علي رضی الله عنه المنز لري نو په ټول مذهب کې دی علي رضی الله عنه المنز دی نسته. راځه په خیر الله مهرباني دې زړه سره الله سبا ته لای ترتي بیا خبره سبا ته پاته سو خو غار کو سو په دې سبا نو ستو کوم کنه مو ته یا کتابونه سبا کتابونه راټول کوم نه صبر کې چې نه خوشاله سي سبا وعده دي ده سبا ته کتابونه اورلو تر ټول څه خپل ته حواله د دین ثابت دین ثابت نه کوم څه شي دین ثابت خپل دین ثابت کړم څنګه دین درته ثابت کړم اهل سنت دین ته ثابت ده د کوم کتاب کې نه قرآن کې اهل سنت دین لیکل ده اته شیعه لیکل الفاظ لیکل چې معنا هغه دین معنی دي دغه هغه نه چې هغه شیعه مطلب نه چې هغه دین ده هغه دنیا معنی دي موږ د الفاظ نه فخر کوو شیعه الفاظ نه مو فخر کوو ډیر شیعه الفاظ شیعه لیکل ده شیعه الفاظ قرآن مجید کې شته ده په قرآن مجید کې چې چیرې د شیعه الفاظ راغلي دي بیا په ټول قرآن کې منی که په یو ځای کې به منی قرآن مجید کې لیکل دي الفاظ ها په قرآن مجید کې راغلي دي چې شیعه او په انبیا او ملنډي وهلې بیا به التم شیعه منی دا نه لري چې شیعهونه عمله کړی دا اوس به درته وخیمه قاری صاحب د سنی نوم هم ورته وخی یو دقیقه دوستانو د سکرین له ګوټه کوي د لایف شیر کې سره حالز مریان ولقد أرسلنا بلا شك كم آياته سورة الحجر ده سورة الحجر يولسم نمبر آيات ده الله وي موږ مخکې لتانه لګیو في شيع الأولين وأول شيئان وما يأتيهم من رسول أو نا
د راغلی له رسولانو نه دوی ته الا مګر راغلي کانو به دا شیګان ول په دې رسولانو یستهزئون ملنډې وهونکي وسخن وهونکي پښتو में का उर्दू की अगर तर्जुमा मेरा मेहरबानी भी उर्दू के वक्त अगर आप उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करोगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी تو لاړ څه دا لسم یو لسم نمبر آیت وګوره تی به ټریشن ته وکړه ښه नहीं आप ट्रांसलेशन कर दो ना उर्दू में कर दो ना क्या है मुझे आपकी समझ नहीं आ रही बल आयत पसी درته وښیم صبر وکړه सर आप मुझे इसका ट्रांसलेशन तो कर दो صبر اوس دي شیاله نامونه دي خو در وګرځو اوس وګوره ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا چا چې دین ټوکړي ټوکړي کړي هغه شیګانو ان الذين فرقوا دينهم چا چې ټوکړي ټوکړي دین کړي وکانو دوی شیعا شیعا لست منهم في شيء تلدوین هیڅ نه یې او هیڅ کې تلدوین نه یې دا وګوره شیعا تاسو मैंने आपको कहा उर्दू में ट्रांसलेशन कर दो मुझे اوس بیا اردو ته خبره لاړه بیا به ولا زورسته پسی 1 2 3 ته لاړه سي بیا به ولا زورسته پسی چین کوم پین کوم تانګ ته لاړه سي بیا ولی سورته कुरान मजीद आयत में भी आप मजाक कर रहे हो किस तरह के मुसलमान हो तुम ورزه बस नाम के मुसलमान हो तो कला जो किताबें ले आओ ثبات روایت راو इकडे من كنتم مولى فهذا علي مولى من كنتم نادى دروغ ما وايا من كنتم نادى من كنتم نادى غرب دروغ ما وايا هغه داسې د وخت زی درته وخیم من كنتم نادى من كنت مولاه فهذا علي مولاه نور روایت پسستا دا دي تاسو یو ما د کاری صاحب لغوی واچو میوټ ما لگاو اواز د کوم یو نه یاري به یو اتفاق وکړو یو دقیقه صبر 2 دقیقې وخت غواړي بیا به د ما دي خبرې جواب یو جواب راکې بیا به چالو کېږي نه ورکه دته 2 دقیقې وخت ورکړې سده خبري وکړي ورکه 2 دقیقې ټیم ورکړې سده خبري وکړي بیا به دې ما دي خبرو جواب راکړي 2 دقیقې ټیم ورکړي کاری صاحب اول خو 3 دقیقې علي صاحب درکړل مهرباني وکړه شروع اول خو خبره ده چې د کاری صاحب وی واچوا صحیح شو کنه قرآن مجید لیلۃ القدر په شپه نازل شوی دی قرآن مجید امام علی علیه السلام نه لیکل دی نه هغه خبره چې قرآن مجید یو دی خو بیا قرآن مجید اکثریت کې 40 سپاره راغله او الله سپاره توسو پټ کړلو لا سپاره توسو ویلې پټ کړلو نه سر بیا نه ویلې مو پټ کړلو دا ته وایي توسو ویلې پټ کړلو عمر ویلې پټ کړلو هغه کې د اهل بیت ذکر لیکل شوی و کنه تاسو څنګه په خلیای سمو د اهل بیت منم کیو تاسو څنګه په خلیای اهل بیت نو منو اهل بیت تاسو څنګه منو دلیل وخیره تا کنه ختم شوی ختم شوی مو ته دلیل وخیره هغه ټیم خو دې پراکړه صحیح ده ها من كنتم مولا فهذا علي مولا زت د چا مولا او مون بعد کې د تاسو مولا علي دی غوږ واچو صحیح شو کنه کاری سے وګ واچو خبرې مو پر غوږ چوي یار قسم ته غوږ نه چوي او بل خبره ده چې د کوم په توسه تو جاری کړی ده صحیح شو پلیز ته هغه خبره چې افغانای سړی زه تاسو جنگ ته پوره نه تاسو جنگ سکو ته افغانای سړی مې ته پر مې ته بغاوت مار وړه او بل خبره ده چې څه کس بل خبره تا کوم څه دی مو کتابونه هغه خبره څه ناقل وکي بیا خبره څه هغه مو کتابونه بغل لیکل شي ته خبره باندې ته نه وکړي صحیح شو ته خبره څه تفسیره باندې ته نه وکړي د سیمه کا وسید او خو سځون کوئی کا کاری سے غوږ واچوا الحمدلله اټس درګه د بي مزریه نه پتی کیږي پوښوي درګه بي مزریه نه پتی کیږي غوږ واچوا سر جنگ نه کوم څه جنگ کوم څه توخین کوم څه توخین کوم الحمدلله مود
خپل غیرتي مور شو ډېر ودلې دي زه د امام علي علیه السلام منونکی یم صحیح شو او بله خبره داسې کوي چې ما سره ټایم په ختم کولی دی او پلیز داسې کار ما کوئ صحیح شو څه بل سړي ته اذیت نه رسېږي صحیح دی او بله خبره داسې توه کوم چې کسه ته افغانای سړی ته اول پاکستان څخه حق نه لري ته پاکستان هغه خبره چې شیعه سني کې بګړات مارو والا صحیح ده که نه صحیح شو او بله خبره داسې ده قاری صاحب اوس دې وخت پوره شو ما میوټ لګوه د امریکې ایجنټیان یو ما میوټ لګوه زه زیاړې میاړې نه کوم زه زیاړې میاړې نه کوم الحمدلله مې زیاړه والا خو زه ټیم د پرسو بس اوس غوږ ونیسي جواب ډېره زه په یوه جنت کې نوم صحیح شو غوږ ونیسي چې جواب غوږ ونیسي غوږ ونیسي غوږ ونیسي does